ته روجه کې تلې د مور ملاقات لتا ملاقات کړې تا ته نه یادېږي خور او مور. حدیث مبارک کې راځي دوا قدمونه الله ته ډیر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه د پاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ د پاره او داسې کړی او فرض مانځلې اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي، ځواب نه. ته وایي چې سړی عمرې لځي، ځواب نه. ته وایي چې سړی جهاد لځي، ځواب نه. نبی علیہ السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشته دار ملاقات کوم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا، یوه ګناه الله معاف کوي، یوه نیکی الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات، زم نن د خور ملاقات، زم نن د مور ملاقات، زم چې دا رشته داران نن ووینم، زم چې نن تره ووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي، وراره د تره کره نه ځي وایي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه، وایي دا تربور دی، دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین. نبی علیہ السلام تر رخکار شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه راغی، نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې؟ وی نه. وی ولې؟ وی چې مخامخ مې تره رخکاره شو، زما تره اسمان نه جبریل امین راغی، ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت. پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه. نن موږ د تره سره څه حال؟ نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه، تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار، تره په مثل د پلار. نن زموږ د تره سره څه حال؟ تره ته موږ نن په څه حال؟ دا زموږ رشتې دي. هموږ ناست لیلة القدر کې دعاګانې غواړو، ټولو رشتې کټ کړي دي، رشتې کټ پرتې. تره نه پیژنو، ترور نه پیژنو. کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما، ډېره لویه ګناه رانه وشوله، فهل لی من توبة، د توبې سلار شته دی؟ الله به مې وبخي، توبه به مې الله به مې وبخي. نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام، وی مور دې شته دی کور کې؟ وی مور دې شته؟ وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده. وی مور دې نشته؟ وی نه. وی هل لک خالة، وی د مور خور دې شته؟ مونږ ورته د مور خور نه، عربی کې ورته خاله وي. یوه د پلار خور هغه هم د سړي تروري، یوه د مور خور هغه هم تروري. نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي، د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه. نن مونږ ترور پیژنو د مور خور، ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده، دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. نن مونږ دا معلومات کړي، نن مونږ تلیو، نن مونږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار، په دې به ماله الله اجر راکوي، په دې به الله ما بخي، دا زما رشته ده. نو ټولو مونږ رشتې کټ کړي دي. حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي، دې پیش شي الله ته، دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي، په عرش پورې. الرحم معلقة بالعرش، تب وزن د رشتہ داري معلوم کی خو چې میدان محشر شي، ستا بدل ته فیصله شروع شي. او الرحم معلقة بالعرش، اول ته رشتہ داري په عرش پوری ونخي، ستا به فیصله کیږي. او رشتہ داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې ز پرې کړم د خپل رحمت نه لرکې، الله چا چې ز دنیا کې یو ځای کړم الله نه نظام ترا نږدې چې ستا فیصله شروع بری نه در باندې رشتہ داري غوږو چې الله د خپل رحمت نه لرکې، لرې کې دنیا کې ز پرې کړم الله د خپل رحمت نه لرکې. چې دلته دی فیصله شروع، دلته در باندې رشتہ आवाज کی د پاس. حدیث مبارک کې راځي وای چې کله الله دا رشتہ داري پیدا کړل، کنه رشتہ داري وی اخذت بحق الرحمن،
دا د الله په ذات پورې ون ختله د الله د شان مطابق دا رشتہ داری په الله پورې ون ختله حدیث کے الفاظ دی مہ 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 اللہ رشتہ داری تو وہی مکہ مکہ رشتہ داری ورته وہی یا اللہ زدی پیدا کرم مال بوزما حق راکے پیدا دی کرم خو حق براکے ز پتا سنا پناہ غواړم پتا سره پناہ غواړم خلق برازی ما بپریکی اللہ ما بپریکی نو الله پاک دی رشتہ داري ته وی چې اے رشتہ داري ته پدې راځي چې څوک ته یوځي کې رضان سره یوځي کما څوک ته پری کې رضان نه لر کما پدې راځي وی دی رشتي ورته وی چې او الله پدې راځي وی الله رشتہ داري ته وی چې دا دی حق شو ما تعالی در دا دی حق شو ما تعالی در دا د رشتہ داري حق دی حق خوږی رشتي دی د پیسو په وجه مکټ کوي المرء کثیر باخیه نبی علیہ السلام وی سڑے پرور گن خکاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے امور شفقت تے چی رور نئی طاقت بنئی چی مور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت امور شفقت دا دیرخ وگرشتہ دا مکٹ کوئی خصوصا نمور او پلار خبر دیر احترامو کا ہیروجہ کی دیر خیالو ساتے زواما کمون تاسو ته ډیر وایو چې دی پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی خدا ستاسو ذهن ته نه پرې نه وتله د وسه پورې کمون ډیر وایو چې دی مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی نو ستاسو ذهن ته نه پرېوځي زواما خدای دې حج لبوزه او خدای دې عمرې لبوزه او چې مور در سره او یا د سره پلار تا ته به پته ولګي احادیث مبارکو کې راځي کعبه ته قتل دا عبادت دی او د مور مخ ته قتل دا عبادت چې ته کعبه ته لاړ شې کنه او په مطاف کې ګرځې او د بیت الله طواف او د سری کعبه ته سړی وای چې نیغ نیغ می د کعبه ته قتل چې حرم ته سړی وردن نشي وای چې دا کعبه وکړي نو په سړی ور خدای چې دا کعبه وکړي او چې د سری کعبه ته وګوري یو نظر دی کعبه ته وکا او یو نظر د سی رواړه د امور د سی ونیسا د امور د سی ودروا او یو نظر د مور دی مخ ته وکا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړی دی یو دا کعبه د تا د پاره او تو سره پروجه کې دی جدا کړی دا پروجه کې پاغه لوګي او تندې تیری پروجه کې تا ته مور دعا نه کوي استام رب بدبخت نشته چې پروجه کې در تمور خیری کې استام را بدبخت بل نشتا وای دا کعبه او دا د مور مخ ته الله تعالی دواړه برابر کړی دا د مور مخ د کعبه برابر دی او دا د پلار مخ د کعبه برابر سړی ته ال اندازوش سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور او ویني سړی سب زیریږي یا سره پلار او ویني سب زیریږي ما یو کسولی ده هغه سره مور راغلی و بهر صورت مشران خلق زوروري زیری سره مټ نه ونیو ما وای پیجندل مولانا سے خو تام وستا تقریر میں اوریدلو تا وی چې د مور دومره لوی مقام دی ما خو مور راوستي روي زه کوئی ډیر ستړی کړم مې چپ چې خبرې پاپله ونه مې بس په اپله بنځي ماته ولي مولانا سے مې بس په اپله بغوف نه بدله بس زما پاپله پرې خبره پاپله پسې مزه بس الله با اجرم په دق استړي درکې چې د مور ستړی کړي او دق تستړي عمره دی الله قبول کړل دی اړه کې مې ورته وی مې زه یوازې راغلم عمرې لتا سره مور ده زه عالم ما عمره کومه زوام کاش چې ستا عمره زما وي زما داستا ته به مال د خپل عمره را کې د مور سره چې دی وکړه زه ستا دغه عمرې ته زیریږم چې کومه د مور سره وکړه چې کومه د مور سره وکړه د مور مخ او د پلار مخ د خو مندنش بختور خلق یعنی چاردام کو کتا حرم شریف پکے نا سمخواتا میں کس ناس اسی رات چاردام کیوں کہتے مولانا سے تی میا پس ما بسڑی تذروی آو زیم لکا اس پس سکی سی پاپا لکو لکا اب دو چاوا تقریر چکے موبائل کیا تی میا آو زیم میں مولانا سے تی میا آو بس خبری دوارا کو او دسو کا میں صحیح چی چاردام میں کو برد حرم شریف بولی تو وقت جو ماتے بھی مولی سے آغل ترات مور ناستا مور به انتظار کی وی وس می طواف کو مور را سروا وی چې چکرم پورا کو وی را مور میزان ته دسی ودر ولا مې چې موري د مولانا سے باغ تقریر می یاد شو چې دا کعبه او دا د مور مخ برابر دی سب نیک نیک می د مور مخ ته وکړه وی پوری می کینه ولا مې چې چاردام کو چې کتر اکو زما سره اتفاقی تور سلام
میله وسوړه وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا د مخ برابر دي ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله پلاره ما اوس وپېژندلې زه هم ته پلار هلته بوځه چې ویې پېژنې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي صحابي ورته وی د الله حبیبا که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي په مخه به الله اجر ورکوي چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر ورکوي او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه د لرو جماعت یې تیارومه ته کښېنه ابه وایي چې زه څه کومه وایي ته ماته لږه دعا کوه د رو جماعت یې ټیم دی زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه زه به دله سالن برابرومه مورې ته دعا کوه یقین وکئ بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه رو جماعت یې به ماته خو مور به نه بیا به ډېر ارمان وکړي بیا به نظر په رو جماعت کې داسې په درستخان ګرځئ خو پلار به نه اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده وای به چې تیره روژه کې را سره د جنت منځنۍ دروازه و نن را سره نشته نن را سره نشته بیا به دا سترګې دې وګرځي په کور کې روژه به خوند در نه کي مور به نه روژه به خوند در کي پلار به نه دا لویه ذخیره ده او لویه سرمایه ده مه جدا کېږئ ته په وس چارې مه پرېږدئ په وس چار ته مه جدا کېږئ د دې اړه خوږېږي د دې بیا اړه خوږېږي ای بیا خپئی دی ډک ټکیږي چې ته تینه جدا شي او ته تینه اپلی ته تینه لري هله بیا ټوله شپه خوب پلار له نه ورځي مور له ټوله شپه خوب نه ورځي وایي دا مې بچی دی او دا ما نه جدا دی او اختر را روان دی مور او پلار له ښکلې ښکلې جوړې واله د وخت نه زه ورته وایم پلار له جوړه واله وایي مولي صاحب دې ما ته وایي ولې نه چې زه وله والم دې ما ته وایي که نه چې والم ول و مور له جوړه واله وایي دې دې دا دې ما ته ووایي چې والم وله زه ورته وایم ته چې راکوټې وې د یو کال وې تا خبرې کولی شوې وی نه هم تا له چا جوړه اغستې وه وی او هم چا دله اغستې وی پلار هم تا ورته ویلي وی نه ما خو خبرې نه شوې کولی نو هم ولېدله دې پلار اغستله وی دې پلار مې ما ته وکتل چې ده ته ضرورت دی ما خو ویلی نه شو خو پلار مې ولیدمه زه وایم هغه پلار چې تا ته به یې کتل او تا له به یې اغستله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نو ډېره قیمتي میاشت ده رشتې ټولې بحال کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخه شوي او زه دې په بد مرګ مړ نه شوې دا ټول غواړی که نه چې په بد مرګ دې مړ نه شوې او رزق مې دې پراخه وي دا دوه غټ حاجته د دنیا دي که نه نبی علیه السلام فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره څوک غواړي چې زما د رزق پراخه شوې زما د نیټه اوږده شوې عمر مې دې اوږد شوې او په بد مرګ دې مړ نه شوې دا در سړي خواهش دی که نه زه نه وامه نبی علیه السلام فرمایي پل یصل رحمه ډېرې د رشته دار سره رشته پیوز کي رزق به یې پراخه شي عمر کې به یې برکت پیدا شي او الله به یې په بد مرګ نه مړ کوي نو رشتې ټول بحال کو د لیلة القدر د شپې نه مخکې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلوي نو توبه دې سي که نه انشاءالله او اعتکاف ته به ښه په نره کي نو زمونږ دا خپل دا مسجد دی دا د هیچ چا جومات هم نه دی دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کښېنئ راځئ او ځان له بستره راوړئ او کښېنئ اعتکاف ته دا ټول جوماتونه ستاسو دي او راځئ ځان له کښېنئ شپې به سړی صحیح کې اعمال کوي ما خپله مې اراده د اخره عشره کې